له کابل څخه پروان ته د یوې بهرنۍ پوځي لوجستیکي الوتکې الوت د خلکو ترمنځ ویره او غبرګونونه پارولي. دغه الوتکه د کوم هیواد اړوند او په کوم جرأت په افغانستان کې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې الوت کولی شي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل پر تشیال د یوې بهرنۍ پوځي الوتکې ټیټ الوت ته ولسي وګړو غبرګونونه ښودلي. ډیری وګړي د دغه ډول خوځښتونو له امله اندېښنه لري او دا ډول الوتنې یې د امنیتي وضعیت د خرابېدو نښه ګڼلې ده. ځینې وګړي دا پوښتنه کوي چې دا الوتکه ولې په دومره ټیټ واټن کې الوتنه کوي او آیا دا د کومې ځانګړې پوځي مانورې برخه وه؟ د اسلامي امارت غبرګون تر دې دمه په څرګنده توګه نه دی راغلی، خو که د دې الوتنې رسمي سپیناوی ورکړي کیدای شي د اسلامي امارت لخوا د دې پوځي ترانسپورټي الوتکې موخه امنیتي یا پوځي تمرینونه یا د وسایطو لیږد وي. د اسلامي امارت چارواکو په ټوله کې دا ډول پوځي خوځښتونه د ملي امنیت د پیاوړتیا په موخه توجیه کوي. سیاسي کارپوهان پر دې باور دي چې د دې ډول الوتنو تر شا پراخې پوځي او استخباراتي موخې وي. ځینې کارپوهان د دې امکان یادونه کوي چې دغه الوتنه د سیمې په شرایطو کې د بدلون او د راتلونکو پلانونو نښه ده. دوی دا هم وایي چې د کابل پر تشیال د ټیټې الوتنې پوځي الوتکې د روان وضعیت او د راتلونکو امنیتي پلانونو اړوند د اسلامي امارت پر وړاندې د بهرنیانو لخوا د نږدې راتلونکي اپریشن اشاره کولی شي. د C-130 ډوله الوتکې یو له مشهورو پوځي ترانسپورټي الوتکو څخه دي چې په اصل کې امریکا جوړې کړي دي. دا الوتکه د لاک هیډ مارټن شرکت لخوا ډیزاین او تولید شوې ده. C-130 د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې کارول کیږي ځکه چې دا الوتکه د پوځي توکو، سرتیرو او د نورو تجهیزاتو لیږد لپاره ډیره وړ او ځواکمنه ده. د زاویې رسنۍ یو لوستونکي د یوې ویډیو په لیږلو سره ویلي پرون سهار 9:30 بجې دغه لویه پوځي ترانسپورټي الوتکه چې ښایي C-130 ډوله وي له ځمکې په ډېر ټیټ واټن کې د کابل له تشیال څخه تیره او د هیواد د شمالي ولایت پروان پر لور لاړه.